درې جملې زده کوو، دوه جملې زه وایم، یوه جمله تاسو وایي په کمنټ کې. کله چې موږ وایو چاته زه تا نیسم، مطلب یو ځای کې تاسو په مشکل کې یاست، غورځېږئ او تاسو هغه ته وایئ زه تا نیسم، دا جمله په الماني ژبه داسې وایي ich fange dich. او کله چې تاسو چاته وایئ زه ستاسو قدر کوم یا ستاسو تعریف کوم، ستاسو ستاینه کوم، ټول یوه معنا ورکوي. دا جمله په الماني ژبه داسې وایو ich bewundere dich، یعنی زه ستاسو قدردانی، صفات یا ستاسو ستاینه کوم. او کله چې وایو ته مهربان انسان یې، ته یو مهربان انسان یې، دغه جمله په الماني ژبه څنګه وایو تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ.